नारे तकबीर नारे دا مصلی زمونږ د ټولو په شریکه ده او دا منبر او دا محراب او دا مسجد او دا عالم دا زمونږ د ټولو په شریکه دی اور بیا حضرت شیخ سے بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا نن د نعمانیه دیارلسو سو طلباو با بخاری اخیسته یو د شیخ سے په قبر بناستی چې استاد جی مونږ ته د من سبق څوک ښیي نن به د حقانیه 29 سوه طلباو مسند حدیث دا به منتظر وي چې د حضرت شیخ صاحب هغه خوږه لهجه هغه خوږ آواز هغه به اوس کله په دې لاؤډ سپیکر کې مونږ ته رارسېږي د علماو قاتله عالم چې مې ووژنې بخاري ورپسې ژاړي ترمذي ورپسې ژاړي قرآن ورپسې ژاړي مسند حدیث ورپسې ژاړي مسلم شاړه کې منبر او محراب راله شاړه کې نن په لکونو باندې خلق د هغې د قرآن تلاوت کوونکي سترګې ژاړي نن په لکونو باندې خلق په کورونو کې زنانه چې هغوی به د حضرت شیخ صاحب بیانات اورېدل دکاندارانو به په دکانونو کې اورېدل ډریورانو به په ګاډو کې اورېدل هغه د یوې پارټۍ نه د یو قام نه د یوې ډلې نه هغه د امت مسلمه سرمایه وه بدبخته ډېرې پاکې سترګې به وژړولې د ډېرو پاکو ژبو نه درته خیرې وختلې صفاکه بدبخته قاتله ظالمه د حضرت شیخ صاحب په قتل به تا ته څه میلاو شي د دنیا یو څو روپۍ ټکې به درته میلاو شي دا به د بهر دنیا نه څوک نه راغلی دا به مې د دغې خاورې څوک استعمال شوي دومره رحم خو به دې کړی و دومره ترس خو به دې کړی و د حضرت شیخ صاحب سپینه پګړۍ پرون د هغه په وینه باندې سور سالو وه د حضرت شیخ صاحب کپرۍ دا د شاته نه په ګولۍ لګېدلې او په تندي ترېنه ګولۍ تلې د حضرت شیخ صاحب خوله مبارکه چې 40 کاله یې پې د قرآن او د حدیث درسونه ورکړل سحر به یې درس قرآن ورکو بیا به یې نعمانیه کې درسونه ورکړل بیا به 12 بجې روان شو حقانیې ته 2.5 ګنټې مسلسل به یې ترمذي شریف پړاوه بیا به د هغې نه وروستو دیني اجتماعاتو هغې له بتلو د خوب وخت به ورته نه میلاوېدو او د پاکستان قومه ډېر ګیلمن عمر له رخصت کو هغې ځوانانو نه ډېره ګیله کومه څوک چې به د خلکو په لمسو کې راغلل او په حضرت شیخ صاحب پسې به یې کردار کشي شروع کړه نو چا به ورله تصویر راواخیستلو او په خر باندې به یې د پاسه فټ کو او چا به ورله تصویر راواخیستو او په خنزیر به ورله فټ کو او ما ته 2 ورځې مخکې یو ډېر معروف عالم ووی وی حضرت شیخ صاحب انتهایي خفه او خفه په دې دی چې آخر ما خو د دې قوم سره څه بد نه دي کړي الله له به بېګا تللی وي جنت کې خو به خوشحالۍ وي فرشتو به ورته استقبال کړی وي خو الله ته به د پاکستان نه ډکه ډکه کېده नारे तकबीर नारे तकबीर नारे तकबीर शेख तेरा काफिला रुका नहीं جوړی وي کو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره الله ملاقات وکړي په حشر کې دا به ورته ضرور وایي چې د ازغو په سکو سکو ستا تر کلي پورې راغلم او د انګار په سرو سروت کو ستا تر کلي پورې راغلم ډېر خفه یې رانه رخصت کو مسلسل تیر 2-3 هفتې په کنزلو کې کنزل د چا نه خوښېدل چې هغه ته یې نه کړل
سپکاوي کې سپکاوي نه خوښېدلو چې هغه ته چا نه کړي بربل تصویران یې د جسم سره ورله لګولي دي په دې خپلو سترګو باندې مې لیدلي دي او زه نن چې د حکومت نه مطالبه کوم او د ادارو نه نو ورسره پکې دا خبره هم ملګرې کوم چې په سوشل میډیا باندې د حضرت شیخ صاحب متعلق چې چا کردار کوشي کړې ده FIA سایبر کرایمز وینګ هغه د هغه خلق شامل تفتیش دي هغوی د هغه خلقو لینکس ولټوي که د حضرت شیخ صاحب نه په دې وجه باندې څوک خفه کیږي چې د پاکستان په عالمي امن کې په کردار باندې هغه شاباش ورکړی و نو دا پاکستان زما ملک دی زه په فخر سره وایم زه به د پاکستان هره ښه قوم ته بیانوم او په هره بدۍ باندې به زه نیوکه کوم او په هغې باندې به زه ګوتڅنډنه کوم او په هغې باندې به زه تنقید کوم دا زما ملک دی دا زما وطن دی که څوک په دې خبره خفه کېږي یو زر پیرې دې په هغې باندې خفه شي دلته زموږ د دیني ادارو علما راغلي دي زموږ د دیني ادارو طلبا راغلي دي زه تاسو ته هم دا وایم